کال ریکارډینګ موږ څنګه کوو، یعنی چې موږ غواړو چې ماته څوک کال وکړي یا زه چاته کال وکړم، هغه کال چې ما سره وي دا خبرې چې ما سره وي دا زما سره سیو پرتی وي. نو داسې موږ څنګه کولی شو چې خپل کال اټومیټیکلی ریکارډ کوو، په خپله کال کېږي یا موږ کوو یا موږ څوک هغه په خپله ریکارډ کېږي، مطلب موږ څه بټن هم نه و، په خپله هغه ریکارډ کېږي او محفوظ په ایپ کې پرتی وي. نو څنګه موږ داسې کولی شو ټوله ته ریکارډ ته ښیم او وروسته اخر پورې وګورئ. دا ټول نه مخکې ګوره ټول نه پهله موږ داسې کوو د سکرین تاسو ګورئ، زه تر سکرین ریکارډینګ ان کوم تاسو د یو اسانه ډېره زیاته او اسانه طریقه ښیم، یو محفوظ غوندې ایپ ته ښیم چې هغه بالکل ستاسو ډیټا هم نه خرابوي او په هغې ستاسو دغه کم کال چې دا ریکارډ هم شي په خپله وخت محفوظ پراته هم وي او سره د ډیټ او د ټایم سره سره د ټایم باندې او په دې ډیټ باندې ته راکال کړه دا خبرې دي کلي وي. نو څنګه موږ ګورئ دی خو ما سره سکرین ریکارډینګ ان شو او بس وکړم داسې پلی سټور دی ګوګل پلی سټور دا به ځان سره داسې خلاص کړم. ټول مخکې ما سره دا شو اوس دلته راشم داسې دلته کې اپلیکیشن دی ډېر اپلیکیشن تاسو ته اپلیکیشن ښیم چې دا به تاسو څنګه کوي. ګوره کال ریکارډر دا به تاسو وایئ کال ریکارډر اټو کال ریکارډ. ګوره کال ریکارډ اټو کال ریکارډ ما ټایپ کوم دغه اوس ډېر شي اپلیکیشن دی تاسو به کم ډاونلوډ کړئ دلته راشئ ګورئ بیک سره راځم دا اپلیکیشن چې کومه دی اټومیټک کال ریکارډر 100 ملین ډاونلوډ دی په دې اپلیکیشن باندې پوره 100 ملین. دا 8 MB اپلیکیشن دی ګوره دی تاسو دې اندازه لګوئ 8 MB دی او 100 ملین ډاونلوډز دي. تاسو دا ډسي انسټال کړئ ځان سره ګوره ما په انسټال باندې کلیک وکړو دا اوس ما سره ډاونلوډ شي. مخکې دا انیبل کوو څنګه هغه طریقه ته هم ښیم پهله دې ته لږ ویټ کوو او زموږ سره دا انسټال شي. دا زیاتره هغه خلکو زه هره ویډیو دا خبره کوم د هر یو څه پازیټیو نیګیټیو یوز وي زیاتره هغه خلکو لپاره ښه دی کوم چې څه آفس کې ورک کوي یا څه بزنس ډیلینګ کوي نو هغو سره دا یو ریکارډ یو ثبوت پروت دی د کم ډیلینګ چې هغه وکړي نو په زیاتره دا کې د پازیټیو ښه یوز کېږي. د هر یو څه ښه او بد یوز وي ډیپینډ په موږ باندې کوي چې موږ د څیز نه څنګه یوز کوو، مطلب د هغې نه ښه یوز یې کوو بد یې کوو. نو په دې وجه د اپلیکیشن ته ښیم د اپلیکیشن سره ټوله وګورئ. دا ما سره ډاونلوډینګ سټارټ دی او دا ما سره اوس پوره ډاونلوډ شي دې ته لږ ویټ کوو. اوس دلته تاسو ګورئ ما سره د اپلیکیشن چې کوم دی ما سره ډاونلوډ شو ما ته څه ښایي ان انسټال اوپن زه بس ما سره راشم داسې بیک سکرین ته اوس وکړم دلته به راشم زه بس د اپلیکیشن وګورم چې دا ما سره په کوم ځای کې پروت دی دا دی هغه اپلیکیشن ما سره راغلی دی دا دی په دې سکرین تاسو کتی شئ دا یې پروت دی بس داسې کولاو کوم اوپن به کوم داسې خلاص مې وګورئ. زما څه پرمیشن او سیټینګ غواړي تاسو یم دلته به راشي د اګري به تاسو کلیک کړئ داسې دلته وایي چې ګیو پرمیشنز نو ته موږ پرمیشن ورکوو دا موږ داسې کلیک وکړو دا فرسټ اپشن چې دی وایل یوزینګ دس ایپ دا به کلیک کړو بیا الاو بیا به هم الاو دس موږ دا پرمیشن ورکوو چې موږ کال تاسو ریکارډ کولی شي د ایپ ته دا اجازت ورکوو نو ګورئ داسې بیا الاو ګورئ ما داسې کلیک وکړه ګوره اوس دې ته دلته کې داسې نیکسټ کوم دلته چې کوم دا اپشن دی زما سره ګورئ ټرن آن دا به زه داسې کلیک کوم چې ما سره دا آن شي. اوس دې کې وګورئ ما سره یو اپشن راغی ایکسیسیبیلیټي نو په ایکسیسیبیلیټي کې به څه وکړم زه بلته راشم دا کار ریکارډینګ کوم اپشن چې دی کار ریکارډر یوز کار ریکارډر دا به داسې انیبل کوم بیا بلته الاو کوم بیا لاندې کوم اپشن دی ګورئ کار ریکارډر شارټ کټ دا هم ځان سره داسې انیبل کوم خدا پرې دا اگر تاسو نه انیبل کوئ دا هم څه مسله نشته ګورئ دلته ما ګوره دا اپشن درسره لاندې راغی خو دا هېڅ مسله نشته تاسو که آپ وي هم آپ سیټ اوس ګورئ ما ته سیټینګ اوس وشو ګورئ دلته وګورئ ما ته ښایي انبوکس سیو ایډیټډ نو اوس که زه چاته کال وکړم یا ما ته څوک وکړي نو که زه دا اپلیکیشن داسې بیا اوپن کوم داسې ما اوپن کوم انبوکس ته رالم درې دې اپشن ته دلته به هغه ټول کالونه پراته وي چې زه چاته کال کوم ما ته څوک کوي ټول کال به پراته وي دا بیا هم لیکلي وي دا به منشن کړي چې دا په دې ډیټ دا په دې ټایم باندې دا کال تا کړی تا ته چا کړی هغه ټول به لیکي سیو شوي پراته وي تاسو بیا غواړئ ډیلیټ کولی هم شئ او دلته سیو کولی هم شئ. امید لرم زما د نوې ویډیو څخه خوښ شوي ځان سره لایک کړئ او مخکې خپل ملګرو سره هم شیر کړئ. انشاءالله ملاقات وکړي په بل نوې ویډیو کې د الله پامان.